السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوشتم نمبرات سورة البقرة. بس سوالات و جوابات چې مشرکین ویلې يهودو الله له حیان ورې چې دا مسلې ذکر کړ، الله جواب وکړي د حکمتونه کې دا دی: یا ایها الناس، دا مکی والا شامل دي. سورة النساء سورة حجرات دواړه مدنی دي، لیکن تعبیر شوی په الناس باندې. د مکی او مدنی سورتونو د فرق باره کې علماء متعدد اختلافات، متعدد اقوال تشریح کړي دي. قول راجع په دې ټولو کې دار شیخ عبدالسلام رحمه الله موسوعه کې ذکر کړی دی: مکی قبل الهجرت او مدنی بعد هجرت. اگر که سرزمین د مکی ولی نه ادبن اشکال له شایو الناس عبدو الناس مراد نیکان خلق دی مومنان. دوباره دینه مطالبه رہی عبادت خود تحصیل له حاصل له. د اجتماع د نقیزینو دا اجتماع به ارتفاع غواړي او شی سره د نقیز نه د امور عامو نه خارج کې موجودي. یوسف چې الله منی د الله توحید منی، نو دویم ته څنګه مطالبه کوي چې اعبدوا ربکم. دو جواب عام مفسرین بیانې. اول چې اعبدو کې معنا دوام بدلته کی چې توحید منی خو لیکن دوام مطالبه شو. دویم قول علماء کې ذکر کړی دی چې مقصد پر مقام کې خطاب دی مشرکین لا دلیل په عبادت دی. د مکی مشرکین د الله اطاعت کوو، د الله بندگی من الله، خو لیکن عقیده توحید نه و. درې سو شپېته معبودان انتخاب کړي او نورم الله پیر د کو شنا اعبدوا ربکم. عبد الله ابن عباس په څه معنا کوله چې وحدوا ربکم. آیت باندې به اشکال دی چې ربکم دی ولی دی مقام کې ویلي دی ولی خاص کې. دو جواب عام مفسرین بیانې. اول دا چې دا خو موجب د عبادت دی. دویم اول به د الله ربوبیت منی دی، نه بروس به عبادت منی، او امر په عبادت باندې تقریبا قرآن کې نه اشکارات راغلي دي. مفسرین د آیت په تشریح کې لګي چې مراد د عبادت نه مقام کې توحید د مع شرائع الله، لکه دا معنا امام قرطبي کړی ده. توحید د الله منل. نو الذي ذا وسلت بیانې د مخکې او بدو لپاره حکم چې په مشتقي وشي، نو مبدل علت مبدل مشتقي علتي الذي غرف ساسو چې تاسو پیدا کړی. خلق په لغت کې ویلې تقدیر لا، عرف کې ویسه ته ویل کې ایجاد الشیء من العدم الى الوجود. یو شی د نشنه استاسته لرا واستل. بیډی رومانا غانو باندې راځي کلب معنا د ایجاد باندې، لکه سوره بقره، کلب معنا د تصویر، سوره عمران، سوره مومنون کلب معنا د افتراف الاقوال، سوره عنکبوت کله دین ته ویل کې سوره نساء کله اعضاء مخلوقه. بيد الله په جانب کې خالق لفظ راغله دی، اتکرت خلاق دو کرت راغله دی، او احسن الخالقین هم دو کرت. څه خلق ویل چې موږ مور او پلار پیدا کړیو باباګانو،
الله پیرا دو والذین آغا انسانان من قبلکم چې تاسو نه مخکې دي یې پیدا کړی دي هغه څوک دي معنا تاسو پلاران نیکونه هغه معبودان چې تاسو د الله شریکان جوړ کړی دي عزیر دی عیسی دی بل علیهم السلام امام رازی د الله په وجود باندې بری مقام کې ډیر ادله راجمع کړی دي څومره لوی نظام دی خو دلیل به دی چې سوچتا د انسان پر خپل کې درې مخارج دي یو مخرج حروف په یو نه بل ما نه ادا کیږي بل په بل پان دا چيلي اخرى یو نتیجه ورخمو شنجي اخرى بل ډیر دلیل علماء لري د زمزم او د قران د شهدا او د انبیاء او بدن نه خاورې کېدل انبیاء نه خاورې کېږي رسولان مؤذنین طالب العلم د قران او سنت عالم صحابه کرام اولیاء الله نیک عمل انسانان عام صحابه او خاص لعلکم در پارا تتقون شد الله نو ویریږي لعل مس حال دا هغه بدو ضمیر نه معنا ده از دې کې تقوا کې دوه قول علماء لیکلي دي اول لغوي دویم شرعي ورسره کې اوس نور عقلي دلیل الذي يغال جعل لكم الارض شجرا ولساوز پاردازم کافر عشن فرشو جعل کې دوه قول علماء لیکلي معنا ده خلقا ورسره به حال لې فراش دویم معنا د سیاره سره راځي نو به الارض او المفعول او فراشن قرای او بل سره منافی نه ده فراشن معنا مفروش کل فراش آیت بن اشکال لی کنړ نورستان برخشان کې غرونه دي جواب دار چې غر تعبیر اسمه کړي بس تعبیر حکم د اصل اسمه کې بیان حالات قران ذکر کړي کله وی فراش کله وی ممدود کله مهد وی کله قرار دای سره په دی خوا کې دحوه ویل شوی دا کله وی مستقر زیاده آرام او السما اسمانه ګرځولې بنا انشته د کې معنا د مفعول بو کې مراد دین چد ابن عباس سے مانا کړي د دې متعدد حالات دي کله وی بنان کله وی سقفن کله وی امساک الله ټینګ کړي دي کله وی وسعت کله وی بلا آمد کله یو حال ذکر کوي کله بل کله تسویه وي وانزل الله تعالی را ورولې دي من السماء دبر نمان وبو من السماء معرفه پټول اطراف باران مان نکره دم دم باندې راځي ما ان ویل کله او په اسمه کې مرادي سوره هود کله د قیان مرادي سوره قصص کې کله اوبر طهارت سوره نساء کله اوبر جنت اعراف کله مطلق او سوره هود کله اوبر جهنمی سوره کاف کله اوبر نطفی اخرج به هی زمیر راجع کرے او بولا یہ به دا معنا بخلته پس انکړه د نزول دو بو تمرات الله تعالی دې مې او نارسن لكم سوز پار خوراک دې من الثمرات سورہ عبسہ کی وجہ تشریح شی سورہ ابراہیم کی سورہ فاتر سورہ اعراف رعد نحل قصص کی عجیب ترتیب سره ذکر کړه اول انسان پیدا شي د پاره به اسمه کوي فرش به چھت به وبو به خوراک څخاک دی نو فلا تجعلوا مگر زو لله اذا الله تعالی سره اندادن شرکان وانتم تعلمون تاسو لفت الشریم چې د الله شریک نشته تجعلوا کی خازن لکلی تعتقدوا انداز نکره په سیاق منافع کې واقع شو تعمیم راوړو
سورہ بقرہ، سورہ ابراہیم، سورہ زمر، حامیم، سجدے کې موي. امام نصفی معنا کړی دی چې اندا جمع دنت المساوی المخالف. نو آیت باندې اشکال لري چې دوی خو د خپل معبودان مساوي نه ګڼل، کته ګڼل. خطیب معنا کړی شرکا. شریف فقہ اکبر کې مولا علی قاری سے ویلي دي سوان برابر خبره ده من الاسنام والانام کا غبوتان او کا انسانانی، او دا شامل دی تقلید الاباله، د پلارانو تقلید، د علماء تقلید، تقلید الاحبار. آیت باندې اشکال لري چې دوی خدا خپل معبودان کته غني، جواب عبادت خو کوي نو. دویم قول علماء لیکلي شرکا د شل لفظ چې ټول شامل شو، ټول لورغه. آیت باندې اشکال لري چې ډیر انداز م جوړوي نه، یو جوړ کوي، یو مبالغه فی النفی ده، بل نفی فی المبالغه ده. دویم په واقع نبی سلام کې ډیر معبودان نیولي ونو ځکه ویلې انداد. وانتم تعلمون، تاسو پوهیږئ چې ند الله نشته دی. اتا سوال علم سوال اکثر آیتونو کې خو نفی راغلی دی، ټیک ده کنه، نفی دی یو علم اثبات د بل. دویم دی کې اشاره ده دی چې او صحابه مرتد نشي مؤمنانو. روسه کې سره د قرآن څخه خلکو ویل چې دا قرآن نبی صلی الله علیه وسلم ځان جوړ کړی. جواب انسان د انسان مقابله کولی شي، بس راځي وایي کوي ځي. وان کنتم فی ریب، آیت باندې اشکال لري چې د عرب خو یقیني نه اني څنګه مقام کې ویلي. مفسرین جواب کوي چې ان معنا د از دی. دیم جواب دا چې مقام کې زجر دی. بیا آیات کې دوه قول علماء لیکلي چې دلته کې مناظره مراد ده، تحدي او فرقونه علماء لیکلي ګره چې دلته کې مناظره مراد ده ځکه دعوت يهودو لري. ویم نحج تحدي جدا لري. دریم شهدا لفظ ور باندې راوړي لري. بل د دوی رب مسله توحید کې بس مقام کې مناظره پکار ده. وَإِن كُنتُمْ كَرْتَوْيَ پشک مما راسنا چې موږ نازل کړي علی عبدنا پر خپل بنده باندې فی ریبن پشک وی مما دا راسنا چې موږ نازل کړي په خپل بنده چې لوي شي قرآن علی عبدنا عبد مقام د وحی کې سورہ انفال، سورہ کهف، فرقان، نجم، حدید. کله مقام د دعوت راوړي سورہ جن، کله مقام د اسراء راوړي سورې بنی اسرائیل، کله مقام د کفایت راوړي سورې زمر، کله مقام د منظر راوړي سورې اقرا، سورې علق. عبدنا نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی. نفقت راوړي به سورت یو سورت من مثلی په مثل د باندې. سورتین کې دوه قول دي چې دا محموز دی معنا ټوکړي. دویم که غیر محموز کی نو دی کې شرافت معنا را دی سره یې شی معنا پکې را. سور البلد مصداق قصه ته ویل کېږي ما له الابتداء والانتهاء، کم از کم درې ته خوینو. من مثلی دی مثل کی من کې دوه قول علماء لیکلي. من د پاره د بیان چوي، من د پاره تبعیض دی. هی ضمیر کې به دوه قوله، یو قرآن لے راجے کے مقصد پرے گی فصاحت بلاغت والا رے. دویم قول دار چې مراد د دین نبی صلی الله علیه وسلم دی. تعلیم نه دی کړو، جامعي لري چې کتاب پیش کړي، لیکن اول قول راجے ذکر قرآن مقصد دی ایت کی. دویم د سورہ یونس سره به خلاف تیرا. درې مناظره کې خلک تعین د عالم نه کی چې پلان راولم ته ممراولي او دورو بلې د خپل علماء من دون الله سوا د الله ان کنتم صادقین کوي چرته رښتینی دي تورګي چیلنج میدانی. ودو کې قول علماء لیکلي چې استغیثوا دویم استعینوا،
که چېرته استعینو شي نو شرک دوی به شرک من کولو زی الله آواز ورکوي او که واستغیثو شي دویم دریم کې به عادتي معنا مراد ده شهدانه مراد د دوی الها دویم قول د دوی اعوان دریم علما من دون الله قتل الله له آیت باندې اشکال چې دون معنا د سوا دی دوی خپل معبودان د الله نه غیر ګڼل کنه کته معنا لا ان کنتم کوي تاسو رښتینی دون کې ادنا معنا قریب معنا قبل معنا ټول شامل لا کرشتینوی پرې قول کې لکه څنګه تاسو ویلې ولا قلنا من ویلې مثل هذا یا په اثبات د شرک یا به تور مثال چې دا قران د الله کلام نه دی نبی رسول جوړ کړی ما د دعا تقریبا 200 کرات راغلی ده کله دعا ر عبادت کله ندا کول کله ترغیب خیر لا کله دعوت شر لا کله فرید معنا ده کله عبادت معنا ده کله دعوت د طعام شهداءکم دې کله معنا د حاضری کله فیصله درب کله حکم کله شهادت د اندامونو راشي کله اقرار کله شهادت شرعیه ورسره شي ده گواهی معنا هم ده علم معنا هم ده شهادت د ملائکو قسم کول معنا هم ده کله معنا د بیان د توحید توجه دا معنا هم پکې ده شهادت د نبی شهید کېدل حاضر اشیاء صادقین مادر صادقین یو سل 55 کرت راغلی ده کله معنا د شرک سره راځي جدا جدا معناګان راځي کله صفت د مکان کله د امنی کله صفت د زیر داخلي دو کله صفت د وعده کله د لسان روسیت کو بشارت او تخویف شي نه منه به تسلیمي ور کوي فإن لم تفعلوا که چرته مذاکرونه کې ان حرف د لم حرف د حرف نه داخلي جواب دار چې لم داخل له فعل مضارع معنا د ماضی سره واړه فإن ترکتم الفعل ولن تفعلوا ادخال الهی نو آیت باندې اشکال فإن لم تفعلوا فتقوا په مابین کې مناسبت نه لري جواب دار فإن لم تفعلوا کدا مقابله مونږ کړه توحید قبول کړي توحید مشه قبول کړي نو فتقوا مزه ا سبب در پاره دی زام بچ کې د اورنا سوره تحریم کې وای نارن یا خود تفنن فی عبارت دی چې عام اور مراد دی جهنمینو بل خاص مؤمنان لکم زور ضعیف التی غور شخشاک دی الناس انسانان دی او د قشان تیګلا ایت باندې اشکال له الناس والحجاره پیرین مرجیاو پیرین هم د اور نه جوړ دي جوابدار خطیب شربینی لیکلی چې د اندامونو به انسانانو غوند شي دویم دا چې ستا بدنم د خاور نه جوړ دی د انسان د لاسم د خاور نه جوړ دی نو څنګه د ګرمه دا لمبو والا را سوسیدو والا دا بدبویا دا جوخت بدن سره لګي لګي سخت او عدت چا تیار کړی شوی دی کافرانو د پاره جواب د سوال دی چې دا ورچا لپاره دی غیر مسلم ولا اعداد النار ولس کرت راغله کله یاتد نعمه ولس کرت او عدت د مقام کې ولې مقصد پرې کې دلالت دی پر شدت باندې للکافرین چې ویل شي ګوره ګناه ای ضرر مؤمن نه ور کوي لام د پاره تخصیص دی نه اسګي فرمایشي دوی تیار دی او الکافرین الا دخول النار ورس آیت کو بشارت دا سویتی لګي قرآن اصول دي دشمن لچ زیر اور کې دوست به یرا او دشمن لچ یرا اور کې دوست به بشارت ته کله بالعکس
وبشر الذین زیر ورکا چاله چې ایمان راوړی او عمل کړی نیک. مبشر څوک دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم. بشارت اصل کې د خوشحالۍ باره کې راځي چې د انسان تندې ورسره کولاوي. کله کله د جهنم باره کې راغلی وبشر الذین وبشرهم بعذاب الیم. بس تحکم مراد دی، تلمیح، استهزاء. الذین آمنوا څوک چې مؤمنان دي. کله کله بشارت ذکر کیږي. اصل کې دلته کې اشکال ہے، بچی شبانه بشارت دے کله په بچی الله بشارت ورکړي دي انسانانو لکه په نور انعاماتو. کله صفت دری بشارت بیان کی. الذين غشال چې ایمان راوړي او عامل الصالحات او عمل کړي د قران او سنت برابر. الصالحات الخصال الصالحات. آیت باندې اشکال چې عمل داخل له په ایمان کې نو او عامل الصالحات عطف کړي لري. عطف تقاضا له مغایرت کوي. جواب دار مقصد بلې کې اهتمام. مفسرین د آیت په تشریح کې لیکي معتزله وي کله چې انسان عمل ونه کوي نو به جهنم لذي. دې مسلک ثابت شونه معنا کامل مؤمن بدی. دویم ابتداء دخول مراد دی. نیک عمل سره ویلې شي. امام بیزاوی لیکلی چې کوم عمل شرع جایز کړي چې کل عمل سواغه الشرع کل عمل وافق الكتاب والسنه. کوم عمل شیخ الاسلام ابن تیمیہ لیکي چې کم او کیفی انسان مدني عمل جوګه کړي چې ډېر لسکار سړی وکي. اول څخه ځانګي پیدا کا، دویم تقوا، دریم د الله او د رسول په خبره یقین، څلورم دعاګانې وختل، پنځم حرامونه ځان ساتي حرامونه، شپږم به پیدا کار کې ځان بندول، وم قول شدید، اتم واړه امیدونه ساتل، نهم د عمل نورو سجړه کوا، لسم هغه اسباب استعمالوه چې عمل په قبليږي چې درشتي، یو لسم مجاهده، دو لسم د خوب دعا او د لسم علم د قران او سنت. په څه خبره باندې ان لهم یقینا د پار الله باغون دي. کله جنت الفردوس ذکر کی، کله عدن، کله نعیم، کله مأوا، کله دار السلام، کله علیون. جنتین، جنت کی معنی د پټواری د الله په انعامات پټ دی په دیونو. حدیث کې اوري قیان دشت راګن ټیک ده. سبحان الله باندې اونړو چې تیګه ته موجود دي. تجربه کی با من تحت عاد اعلان دل نهار نهرنا. کلو تحت حالت صحابه مراد دي د کورون سره بالکل نږدې دي. من تحتها ها زمیر کې دو قول تحت الاشجار تحت القصور. سوره محمد 15 کې بووي کنه وبدي شراب دي اصل لی شودو. وکلما ارکلا الله تعالی وی چې دوی اور کړي شي من هدینا من ثمرتين سمې ور پار د خوراک مینا زمیر راځي کې جنت تا من ثمرتين. نو قالو دی بوئی چې هذا الذي رزقنا قبل دا خو هغه دی چې مونږ لرا کړی شوی مخکې. آیت باندې اشکال لې چې هذا حاضر د پاره حاضر رزقنا ماضی د پاره دا دوړ څنګه سیږي نه مثل الذي من قبل کې درې سرور قول او مولکری معنا فی الجنه. امام رازی لیکلی که ار څومره معناګانې وکړي نو اول چې داخل لې پدې کې اول میوه پدې کې داخل نو چې یا خارج دی. عقلا ابن جریر دی وای چې من قبل معنا فی الدنیا نه کې وسړې سره عادت نه نشي خوړلې. حکمت پر تشابه کې سره قدرت د الله شکل یو دی خوانجدا چې انسان ته نفرت ونګي بنا بر حق تحقیقی جواب نشه مگر تخصیص بکای چا ویل من قبل معنا
رزقنا وعدنا یا وفقنا چې موږ له توفیق راکړی شوی دی من قبل الله مخکې کنه اوتو پرې مقام کې علت بیان دی ما قبل دو رزقنا من قبل ولي وي ور بکړې شي دوی لرا به په رزق باندې شي متشابه وي به زمير راځي که مراد رزق دی ثمره د پیدبار د خوراک متشابه انده خبره زکه وکړه چې شکل یو دی خوندګاری ابن قیم فرمایي جزاء من جنس عمل الله د دې مقصد پیدا چې کیسه عمل لیکړي نو بس کیسه بدللا وس انسان کیسه ځای کې اوسېږي بنگله کې اوسېږي د ژوند ملګری نه به مشکلي ولهم مشتری دوی لپاره فیا پای کې الله بي بيان او هم سبا کړی شوی متطهره د امرئ زوجه مابین کې فرق امرأه په مقام کې راځي چې نکاح خو لیکن عقیده کې فرقي زوجه به دواړو ویل شي نو آیت باندې اشکال لې د سارا بارا کې همالته امرأه ویل را سره دین چې ابراهيم عليه السلام سره عقیده برابر وا شیخ عبدالسلام رحمه الله فرمایي لیکي ال تچونګي ولادت خبره ده ازواج مادر زوج یو اتیا کرت راغلی کله دنیوي کال ویلې شي کله اخروی کله خاون لا کله نارینه اولاد لا کله وځي کېدل د روح دی جسد سره کله اقسام نه نباتات مرادي کله اقسام د انسانانو متطهر معنا پاکي من كل شيء من الغايه والبول دوی مجاهد معنا کې من الاخلاق الرديه حدیث کې راځي کنه چې دنیا د زنانه د خاون سره جګړه وکړي نو هغه زنانه به وي قاتل کله اطلاع چا ورکړه الله دې اطلاع چا موږ راکړه الله او ملمر سوره وهم فی خالدون دوی پای کې همیشه خالدون همیشه وي دی ویلې مقصد بلې کې احتراز راغی د دنیا نه فی امانه په خلود الجنت کې خالدون کی معنی د بقا خالدون کی معنی د مقصد طویل دوام روسه تربداري مخکې فیدری ایمان ذکر کړل د مقام کې اوس د پر شبهه کې د پاره حفاظت د ایمان دما د سره د قران د څه اعتراضات د خلکو بیانې پر قران والا د جواب دایت بارکه به امام قرطبی نقل کړي د حسن بصری او قتاده نه چې د اعتراض شا کړي د يهودو کړي دوه جې د مخکې امثلهونه چې کوم ذکر کړل سيتي لري چې دا په اعتبار د سند سره قویم دي اغه عنکبوت له چې نسبت کوي امام رازی رحمه الله فرمایي چې دا اعتراض شا کړي لري کوي یا آئنده زمانہ کې واقعي دی ټول شامل لې او چونګي حیا لفظ دلته الله راوړو ځکه دوی په سوال کې حیا راوړو ان الله یقینا الله تعالی حیا نه کوي اند دینا ان بیان کې مثلا ما بعوذ مثال لري ما شی برداغه دا په طریقې د سلب المقید د الله په جانب کې دوه کرت راغلي د نبی په صفت کې یو کرت راغلي په صفت د زنانه کې یو کرت او عمل له فرعونانو کې شپک کرت به دا د الله صفت دی کنه حدیث کې راځي چې تاسو رب حیاناک دی دلیل به دی چې ثبوتی او سلبی د دواړه راغلل چا چې لګي دا معنا کړی چې لا یترکو نو قول دلته غیر صحیح دی موږ به دا صفت د الله منو بغیر تشبیه نه بغیر تعویل نه بغیر تحریف نه د بنده په صفت کې به انقباض النفس ان ارتکاب المکروه فرق دی دواړو مابین کې حدیث کې راځي بنده حیادا معنا د سر حفاظت او اندامونو چې سر کې د خېټې حفاظت مرګ یا دول
قیامت د پاره تیارې د تذکرہ ایدربا قرطبی معنا کړي د یبین دویم یجعل شیئا مثلا لشیء آخر دیجه کې مراد چسپان دی نو ځکه ضرب ویری کله به ضرب د ممثل د رب العالمین د خوانه د په فعل ماضی کله په صيغه د جمع متکلم کله جمع مذکر کله غائب مفرد لګره مقام کی کله صيغه د امر سره راشي کله ماضی مجهول جانب د بندر سورہ یاسین کی برا تلیل کی اید ربان شان کی مثلا ما بعوضا دا ما زائد دی د پاره تاکید د مثلا نو بعوضا د به بدل له دویم قول علماء لیکل چې دا ما نکرا بدل له مثلا نو بعوضا ای صفت د ما اندي نما دی دریم قول علماء لیکل چې دا ما تاکید دی د پاره د مثلا بعوضا د پاره به فعل لوبا سبینا بعوضا مفرد دی او جمع له بعوض چې بقوا بعوضا دا یو شریخ لیکن فرق دی بدی امام قرطبی ور باندې رد کړی دی لسان العرب کې ابن منظورم بقوی لیکيږي غټ له بعوضا معنا وړکی خاصن هم دا معنا کړی دا چې دیږي کې بعوضا وړکی د پاره تحقیر او تقلیل ذکر کې به دې مثال شکل بشان د پیل دوک پیرې نه اضافم دي ابن جریر لیکري دې مثال د دنیا کې راوړو څه مطلب کله چې به تور مثال اوږي ژوندې خوش مور شي په دیوینه باندې استبه مړ انسان شي دنیا نه لري ژوندې شي نږدې شي ګډوډي د دې حیوانات تذکرہ الله کړي ماشي غوا خنزیر د خر تذکرہ د مارغه د اس سروي د کارغه د شادو د ګډ د بزی د وخو د غوخي د غوا اجدا مار نره مار ملخ پتنګ سپګي چندخ مایان د سپي تذکرہ د لیو د قشر د نحل او د نمل هدهد عنکبوت وینا او پتنګ ابتداء شروع پډیر واړه حیوان کړي اختتام په پیل باندې فما فوقها تاخير ما موصولا هو مبتدا فوقها خبر به مجموعه سله لپاره د موصولا فوق اسمه په حقارت کې د قشام بدن کې یو لویل شي مچ او بل لویل شي د مچ د وزر حدیث کې مرادي لکه دا دنیا چې د ماش د وزر په اندازه وي کافر انسان له ګډ قدر نه ور کړي د مثال شاعر د پرس کې دنیا د ماش وزر دی نو خپل حساب کې ګوره لفظ فوق تقریبا یو سلوي کرت راغلي بیکل معنا د غالب راځي کله زائد په اعتبار د عادت سره کله صفت د الله راځي کله فوقیت په اعتبار د درجه کله معنا د اعلی کله اوچت کله زائد زیاتواله په اعتبار د علم سره کله فوقیت په आवाज کې کله طرف السما مراد ده کله اوچت ازمکا کله فوقیت تی په اعتبار نو شی مان راوړې فیعلمون دوی پویږي انه یقینا دا چې حق دې دوی درب د خوا یا عقیده لري لفظم 230 کرت راغلی دا لغت کې ویل شي ثابت لو عرب کې سره ویل شي الثابت یقینا کله معنا د واقعي کله معنا د ثابت کله جرم شرعي کله پورا بیان کله صدق کله لایق کله امر واجب کله حق د بندا کله معنا د یقین کله معنا د قران کله صفات د الله کله حکمت مرادي کله حق شرعي کله معنا د جهاد کله مقابل د زلالي کله سیاق د مرادي
کله حق تفضلی، کله معنا د حاجت، کله عذاب الهی، کله دنیوي فایده، کله صحیح جواب، کله عیسی. اما الذين انسانان كفروا غیر مسلم دي لا يعلمون ونو د پاره قباحت، فيقولون سوء ماذا اراد الله، ماذا من اي شيء الذي اراد الله بهذا مثلا، هذه اسم اشاره ور د پاره تحقیر. مثل کې دوه قول علماء لیکلي حال دی، چا شي تمیز دی. اراد الله صفت د الله راځي، ترجیح یو د هغه دوه شیونو چې اندازه کړی شوی دی. او اراده صفت د مخلوق سمانا میلان القلب، کله حاصل شي او کله نه. د الله په اراده کې به تخلف نشي راتلی. دویم حکمت گمراه کوي الله تعالی به پدې معنی زیات لړا هدایت کوي، پدې معنی زیات لړا گمراه کوي. الله صفت د الله ری درش کرت مخ ایمان مقدم کې احتماما آیت باندې اشکال لې چې یو جانب کې کثیر نو بل جانب کې به قلیل، دا خود دواړه کثیر دي، نفس الامر مراد دی. انو گمراه کوي پدې مگر به دین دی ولي ویلې د وجه فسق لا الا الفاسقين، نسبت د اذلال الله له شویره حقیقتا تقریبا دیرش کرت. کله کله ابلیس لګي د وجه وسوسه، کله فرعون لا، کله باطل معبود لا، کله دی مجرمین لا، کله سامری لا، کله گمراهان ہوتا، کله هر مفتری مراد دے، کله خواہش مراد دے، کله منافقان، کله اهل کتاب باطل فرست لا. اسباب د اذلال بیزیتی تکذیب مثال القرآن. دویم ایمان پرید او کفر والا شرک، اشیان د الله نه فرمانی، د یهودو نصارا او موالات، اتباع الهوا، خلق بندول د الله د لارې، اتباع الاکثریت، اتباع شیطان. نسبت د هدایت هم الله له شویل دواتیا کرد. دلته کې مراد سو یهدی معنا هدایت پیدا کړي، توفیق د هدایت، خو لیکن هغه شرط خاص ته په شرط د انابت. سورہ رعد کې براشي، شورا کې. او دویم په صفت د اتباع د الله د رضامندۍ کې، کله نسبت کې نبی صلی الله علیه وسلم لکه قرآن لا. الفاسقین لغت کی اور دی وجنا حدیث دی پنځه شین له فواسق ویلې چې حلو حرم دواړه کې باوش کی. التم ودلتم اصطلاح کې به فسق سمنا الخروج عن طاعت الله والرسول، برابر خبره ده بكل الوجوه طریقه په باسي وجوي. کل الوجوه شوزی بے کافر دے، بعض الوجوه سره شوزی گننگار مومن. لفظ فسق تقریبا قرآن کی 50 کرت راغلے. کله کبیره گناہ مانا باندې راځي، کله شرک، کله کبیره گناہ چې کته یې د کفرنا، کله نفس وتل. دلته کې مراد سره دویم معنا مراد ده. اسباب د فسق دا معنا چې سړی د ایمان نوځي، د حکم د منزل الله نه انکار وکي، منافقت وکي، د سره بل خوا کې کفر وکي، کنزل کو مومن لا ضرر ور کول له کوم کا منشلا تبدیل د شرعي هلي جوړولې په احکام کې، دې درگاهونو کې حلالې کول سروي، دای سره نن د الله په وخت د سبا کې پر خودل. ورسات کې الله اوس نور صفات لري بیانې. الذين دا انسانان دي ينقضون عهد الله، شماتي د الله تعالی لوزنا، ينقضون
خازن لیکلی چې عهد عبارت دی عن لحاظ الشیء و حفاظته وقتا فوقتا، ټیم په ټیم. بدا د وعدې نم زیات دی. عهد باندې وفا واجب ده بالاتفاق. ماده د عهد تقریبا قرآن کې شپږ څلوېښت کرت راغلی ده په درې طریقو باندې، په امر د الله، کله د الله د خوا نه منواله کړی شوي. نور ځایونو کې اوامر او دغه شان د منهیات به مراد دي. من الیمین لفظ میثاق تقریبا قرآن کې راغلی 25 کا، او مادر وثوق راغلی د 30 کرت 38 کرت. آیت باندې اشکال ہے چې عهد الله نه مراد سری یو قول علماء لیکلي الاوامر والمناهی، اوامر او منهیات دي. چاویا دلل توحید مراد دي. بل قول علماء لیکلي عهود القرآن، عهود التورات، نسل بندول، بیخ کندی، تقسیم اول، دا بروز سراشی چې دې فاسقانو په صفت کې ودارې چې دا کار کوي عهد الله د منځ وړي، دلایل د توحید وړي، عهود د قرآن وړي، عهود د تورات وړي، دای سره بل څه کوي. ويقطعون کټ کوي ما امر الله به، ان الله امر کړي پای باندې دی یوالي ایو صلا، برات د مشرکین ته خارج. قطع منا پر کول، هلاکول، انقطاع المسافه، د هیڅ طرح زخمی کول، نسل بندول، بیخ کندی کول، تقسیمول، مری خپه کول، فیصله کول. ایو سره مراد د شرعي قول داري خپل ولی چاوي دوستانه. فرق ما بین د انبیاء کې مسلمانانو جماعت پر خودل، ار خیر پر خودل، شرک کول. فرق ما بین قرآن و سنت کی. ويفسدون، اللہ تعالی فساد کی دیزمکہ کی. اولئک هم الخاسرون، داخلك اللہ یمدی تاوانین دی. اسباب الخسران سمن اتباع الشیطان، ابلیس خبر منل، تکذیب لقاء اللہ، قتل الاولاد، ارتداد، د الله کتاب نه منل، کفر بالله، د شیطان په جماعت کې ځان داخلول، بل دین منل، مؤمن قصدن وجل، حرمان المغفرت، د مغفرت نه محرومیدل، تکذیب الآیات، تکذیب النبی، شرک ول، بدګمانی پر رب العالمین. نظم الدرر کې ما بقیوی چې راس المال ام ختم شي، معمولی به تدبیر د وجنه غټم لاړه راځي وي عمل کواجر نشتري. قرطبی لیکلی کامیاب نشو ورسه تربت مخ کې سردا دی التحال د کفار بیان کړي، مقام کو صحیح زجر ور کوي. درې ته کرتراغله کیفا تکفرونه کې وقول علماء د انکار ذکر کړي، دویم د شرک خطاب عام دی. کله په تکفرونه کې معنا د انکاری لکه دلته سورۃ العمران، کله د اقرار مسلې سورۃ غاشیہ، کله په معنا د مصدر سری خو لیکن ہے کہ تعجب معنا پرته ای. شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ په رد کړي امواتن مړوي، اموات کله راځي په معنا د عدم سابق، کله موت عقابی، کله موت اعجازی، کله شهادت، کله اسباب مرګ مراد دي، کله جال مراد دی، کله عدم قوت نباتی، کله تمثیلی، کله غمونه، کله موت حقیقی. اموات
د موت نه معنا عدم الحیات یا عدم الحیات دا شی حیاتی او امواتن چرته وي نو یو قولونه مولي کړي نه امواتن دا معنا تاسو مړه وي منی د پلار پرې شا کې دلته کې مراد عناصر د غذا مراد دي منی خو ژوند لري اطلاق قربان راغلی مجازن فاحیاکم الله تعالی ژوند کړي په دې رحم د میندو کې مادر حیات یوصل اتا کرت راغلی قوت عاقله قوت نباتیه حیات اخروی مغی صفت د الله حیات قبریه حیات حقیقی ټول ورزي ثم یمیتکم به مړ کې به ژوند کې به ورو ګرځولې شی غلا ایت من اشکال له مقصد پایت کې انعامات ته مرخ نعمت نری نو احیاکم پوری نعمت ته دویم اصلي ژوند چې دای دنیا د مرد لپاره مقدمه به ژوند کې یحیی معنا ژوند بم کی نبی بس چلی ثم الیه بیا باغله اور وګرځولې شی آیت باندې اشکال هدیو قیامت نه مني مقصد پرې کې اظهار د قدرت دینوم وختونو کې به فرقي کله یو کلبل روب ګرځولې د الله خواله ورسایت کې ابقاء انسان بیان ورسره حیات نه مقصد بلې کې اثبات د باس بعد الموت هم دی عقلی دلیل والذي غزا دې چې تاسو له پیدا کړ هغه چې دې زمګه کې دي جميعا ټول فی ویری مانکم چې دې زمګه کې د دې دویم بار لکم کې به درې قول مولي کلی لام د پاره انتفاع دویم لام د پاره دریم لا مجلیه ان اکثر مفسرین اجلکم ول انتفاعکم دلیل په لفظ خلق دی بل ډیر شي نو زموږ استادو ملکیت کې نشته بحیو دې ځنیو استدلال کړي چې ګوره لکم ویلې دي زر زن زمين ټول شریک جواب دار چې انتفاع عام ده خو لیکن په دې کې معنا دی اباحت دویم جمع په مقابل د جمع کراله افاده کوي تقسیم بلا حاد اهل بدع د دې جنوي خلق لكم ما في الارض جميعا ټیک ده که دعا بعد سنت به اجتماعي او فرض کوم غام جائز نه دغه اختلاف چې اصل پاشو کې څو چې عبادت پایګه توقف مراد ده ودرېږي به چې کوم ځای کې ویلي کو چې نه مې کوا ثم استوى بالله قصوګه په طرف د اسمان ثم پار د ات پراغه بیری مقام کی ذکر کې داو دا ثم استوى الى السماء التخ اسمان نو معنی الى طرف السماء دوی ماده مراد ده معنا د استوا ځواني استقامت توجه غلبه ارتفاع دلته کې دویم دریم معنی پنځم معنی مراد ده ادي وجه ابن کثیر امام بهقی دی وی قصد کې اقبل الى السماء په د اسمان امام بخاری ما معنا کړو چې قصد فسواهن نو جوړ کړو اسمانونه سوال دار سما معرفت او سواهن جملا نیو قولا جنسی معنا مراد ده سماعتن زمکه مودي اسمانونه مودي خو عبارت الناس د زمکه لپاره د هواري نشته اشاره الناس کې شته الارض کوم ځای کې مفرد ذکرږي جنسی معنا مرادي او سیدل پر یو زمکه باندې او هو بكل شيء عليم اگر پارشمانی پویا ارشبت پویا دے کلوی علیم کلوی عالم کلوی علام ورس آیت کی بیان د دې کې چې مخکې ابقار باقیوالی مسله ذکر کړه اوس فائدہ ایو ځکه عظمت د قران اوس وی تنفیذ
ی دو نعمتونه یو نعمت یو ځای کې ذکر شو بل ځای کې مخکې ویلې بكل شيء علیم الله پار شي پیری دلته اوس نفي د علم کوي د غیر الله نه علم د غیب ایله خو نشته وایس قال ربو ایز ویزا ما بین کې فرق ہوگا یو ماضی او بل مضارع باندې به څو کوئی دې پر عامل الثقال دی څو کوئی اذكر دی چې اول چې دا بغیر د عامل نه قول ضعیف تبو بيد دی شیخ عبد السلام رحمه الله ویل مقصد پرې کې تنبیه ده اس قال ربک کلوی قلنا کلوی قال جدا جدا تعبیرات راغلي للملائکه ملائکه را مفرد دری تقریبا ذکرت تشنیه مفرد دری تشنیه ذکرت او جمع درش شوقا ایرین مزید جمع د ملک طاقت او د ارسال معنا پکې دا قومي مشر ملک ویل کی کسری دلام سرا بیت څومره دی اثر کې راځي دولس قومه دیو قوم شمیر دومره دی په دنیا کې د خاور د شګو څومره ذرات کله ملائکه لوي ویلي انی جاعل یقینا ز پیدا کون کې اندیزمه کې یو نائب تا جاعل ویلي کونی معنا وسپ مراد فل ارض ویلي انسانانو شد الله نظمه کې دي دې حساب بر دي نو خاص دي خلیفہ ورس براشي چې دنیا کې انسان اطلاق د خلیفہ کې یو کني کې سوري صاد کې دلته کې تنفیذ د احکام مراد زکه پاس ویلې کنه الله تاسو ژوند کړی ثم یحییکم به بمړ کې به ژوند کې مراد الته کې د حیات نه حیات اخروی ګوره مراد ده قبر نه ده مراد دلیل په قول د عبد الله ابن عباس ابن مسعود سوره زمر سوره مؤمنون دیم قول چا چې قبر الته اخسره قول مرجودین دوی دغه انکار راغی نه ټوله مسله یو ځای کې نه ذکر کوي حیات حقیقی مراد ده قبر کې به مجازي حکمی مراد الته نو خلیفہ لپاره تنفیذ احکام نو قالو دی ویلی اتجلو فی آت گرزی پدی کی آتسو چی پساد بکئی ویسپکو دماغ تو یہی بوینیم دا اعتراض دا پا ملائکو پا اللہ بانی نا دا تشیئے لکی عالم توجیو کی نیو طالب العلم ہوئی یہ دی مقصد سرے آیت بانی اشکال لی جدلتا دی ویلی فساد بکئی دوی رس پتہ لگی دلیو دری جواب دی ایوی قیاس کرو پر ای پیریانو دویم د خلیفہ ټکی نه معلومه کړل دریم الله اطلاع ور کړو دویم سوال لري چې دغه غیبت کې نه غیبت کې مقصد حقارت او تحقیر او دادونه دی کړی دریم د تزکیه د ځان کې ونحن نسبحو حقیقت د حال دی دا ونحن د پار د عتب دی معنا چې نه پیشي د الله نه صفات چې منافي دا غدو هیڅ سره حمد دامنه د کمال صفاتونه ونقص من تعظیم بیان استاد ځکه د الله دوه قسم صفات سلبي او ثبوتي اول کې سلبي ثبوتي به دوه قسم نه یو د اکرام بل اجلال صفت د ذات چې به کې عقیده مراد او ير مراد ده دوی خود معصوم دي بیره خبري ولي کې تحديث بالنعمت د وجه نو قال الله ورته ویلي اني عالم يقينا ز په ما پاس لا تعلمون چې تاسو له پته نشتا اعلم دې کې دوه قول دي یو صيغه اسم تبذيل له نفس علم معنا مراد قرطبي لیکلي آیات دلیل له بدی چې علم نه ما کان ما يكون موجود ټول الله لري ملک پر ایمان نه پوي مل مخلوق پہ نہ پوئی عرس ہے کہ اس عظمت آدم علیہ السلام بیانی وعلم آدم تعلیم ورکی آدم علیہ السلام لیدن من ٹولو تعلیم انبیاء لپوہی نور لپا انبیاء دیکھی دو قول دیا خمانا تعلیم ورکی استعدار بگے پیدا کی
آیت باندې اشکال چې په تعلیم کې افاده او استفاده جواب دا قیاس مخلوق نه دی پکار دوی شم به تذکرې کړی دا ادم کې معنا د غنم رنگي یہ رسم کې نه چورنه پیدا لري حدیث کې راځي اولاد کې اثر الاسماء مال مسميات كلها نه مراد كله عرفي چې کوم د خلافت سره ضروري وو ثم عرضهم به پیش کړ شي چې عرضها تغلیب ودا کړه فقال الله وليت لا راك مالا باسمائها دي شیانو نتیجه دار وتا خلافت چې څوک په اسمه کې ناو په منافع باندې دی پوي فضیلت د علم ته راغی ان کنتم کتا سوې حق لرشدون کې اپویا دا مانند چې تاسو رښتونی وي دوه خطا ورنکړنه به خو دروغجن شنو ملای خو ګنا نه پاک دي نبی پرې باندې اشکالو چې څنګه ولې سوارقین معنا مصیبینا نور بیا کذب او اشکال او یو کلام دی جواب اوس عجز د ملائکو قالو دی ویری سبحانك پاکی تعالی را مونږ پته اعتراض ګور نه کو لا علم لنا مونږ علم نشتا الا ما مگر هغه چې تاسو لرا کړی ری چا دلته ویری چې علمیات ته مراد ده نه قول ضعیف دی او تحریف دی به استثناء کل د کل نه رااله علمتنا د لفظ کې اشاره وکړه دی لا چې ګور الله تعالی مور کړی ری ابلیس دی استاد نه ولکه بای ظالمان شي دا وای ابن جریر او قرطبی لیکلی وی آیات کې اشاره دی رشد الله نه سوا بل اڅوک په غیب نه پوي او صدر چې هم لیکلی زال تو ریب کې قرطبی لیکلی ادب دار چې نه پوي لا ادري انک یقینا ته پوي او حکمت والا لبن شمرتب ورس آیت کې اوس ملائکه له اطلاع ور کول چې ادم علی السلام اوچتي نو قال یا ادم اطلاع ور کړه دوی قولی عملی باسمائهم پنمن دې شانو نور علیہ السلام واچو فلما پسر کلا شیت ور کړه دوی لرا پنمن دوی ویل الله تعالی علم قل لكم ما تاسن ویلی انی عالم ز پیغام پټو شنو د اسمانونو د زمکه غیب صغیر مصدر د مبنی للفاعل چې شی پټ شی به بسم په مونږ لپټته السماوات جمع ویلی ودی الارض کی جنسی معنا مراد دام ودی یو سیدل په زمکه حدیث تشریح کړل یا د ټول اسمانونو فیض رزق السماوات جمع ویلی وعالم پیغام پاس چې تاسو پټوي او کار کوي او چې تاسو پټوي ابن عاطر کې جمع معنا د مفرد ابلیس مراد دی یا مقصد پرې کې عمومات دي خطیب لیکلي دي معلومه شي چې انبیا افضل لري ملائکه را به بلې کې اختلاف دي سو غوړي دي نو خاص انبیا غوړي د خاص ملائکه